درنو دوستانو او د پښتو پوسټ چینل مینوالو، تاسو د یو افسوسناک او دردونکي خبر نه خبروم چې د پښتنو یو ډیر لوی عالم چې مفتي سردار علي حقانی نومیدو، هغه په حق ورسېدو او په ډیر دردونکي مرګ باندې مړ شو. دا به الله تعالی ته منظور وه. هغه پرون د کوهاټ ټنل سره نږدې په حق رسېدلی دی چې د هغه ګاډي اکسیډنټ کړی دی. اکسیډنټ ډیر زیات شدید او خطرناک و، ځکه چې د هغه تصویرونو نه پته لګي په کومو تصویرونو کې چې د هغه ځنې تړل شوي دي او وفات شوی دی. داسې ویل کېږي چې د سره خپل دوه نور ملګري هم وو چې په اول وار کې چې کله اکسیډنټ وشو نو دوی ډېر سخت زخمي وو، خو بیا څه ساعت پس دوی ساه ورکړه. د ده په مرګ باندې په سوشل میډیا او الکترونیک میډیا باندې ډېرو خلکو د خپل غم او خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې واقعا مفتي سردار علي صاحب یو داسې عالم و چې د هر چا په وړاندې خپله خبره کړې ده، حق خبره هر چاته کړې ده، که هغه د چرسو خلاف و، د منشیاتو خلاف و، یا د نور داسې کارونو په خلاف و چې د هغې باره کې چا خبره هم نشوه کولی، نو مفتي سردار علي صاحب به ښه په دریغه باندې خلکو ته مخامخ خبرې کولې. درنو دوستانو، واقعا چې نن یو هستي زموږ د منځ نه لاړله، موږ به همیشه دا دعا کوو چې الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي. تاسو هم ورته دعا کوئ ځکه چې ډېر ښه انسان او یو عالمي دین و. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.